سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی وایي په دوحې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو په اړه خبرې نه دي شوي. زلمي خلیلزاد زیاته کړې چې د حکومتولۍ د څرنګوالي په اړه پرېکړه افغانانو پورې اړه لري چې په بین الافغاني خبرو کې به پرې خبرې وکړي. له دې سره سم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ویلي چې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو په اړه د رسنیو راپورونه حقیقت نه لري. په افغانستان کې د امریکې سفیر وایي تر هغې چې واشنګټن ډاډمن نشي چې د افغانستان له خاورې امریکا نه ګواښل کیږي خپل ځواکونه نه باسي. جان بس تېره ورځ په بلخ کې له سیمه ییزو مسؤلینو سره په کتنه کې زیاته کړه که چیرې د افغانستان د سولې په بهیر کې ستونزه رامنځته شي د ولسمشر ټاکنې به پر ټاکلي وخت ترسره شي. افغانستان کې د امریکې سفیر د امنیتي ګواښونو او د ټاکنو پر وړاندې د شته ننګونو د ارزونې په موخه بلخ ته سفر کړی. نوموړي د بلخ له والي سره په لیدنه کې د افغان سولې خبرو په وروستي کېدو ټینګار کړی او ویلي که چیرې د سولې خبرې پایلې ته ونه رسیږي نو اړتیا ده چې ولسمشر ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. زموږ لپاره سوله او ټاکنې دواړه مهم دي خو د افغانانو غوښتنه سوله ده او له همدې امله سوله زموږ په لومړیتوب کې ځای لري خو که د سولې پروسه کې ستونزې رامنځته شي باید ټاکنې په خپل وخت ترسره شي او موږ هم د ټاکنو د امنیت ساتنې لپاره پوره تیاری لرو. د امریکې سفیر همدارنګه زیاتوي تر هغه چې واشنګټن ډاډمن نشي چې د افغانستان له خاورې د دوی ګټو ته ګواښ متوجه نه دی خپل ځواکونه نه باسي. زموږ د ځواکونو وتل په دې پورې تړاو لري چې طالبان په عمل کې ثابت کړي چې نور د افغانستان له خاورې واشنګټن ته ګواښ متوجه نه دي خو موږ د داعشیانو د ځپلو لپاره له افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. د بلخ والي هم مني چې د ټاکنو په رانږدې کېدو سره طالبان له کندوز، جوزجان او سرپل څخه یوځای شوي او هڅه کوي چې د بلخ یو شمېر ولسوالۍ نام نه کړي. عملا نیروهایی که از کندوز با مخالفین دولت یا طالبای ولایت بلخ یک جا شدند که در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی ما می جنگند و همچنان از سرپل و جوزجان مشترکند یا بسیج شدند میخواهند که شهرهای نمبر 1 مزار و شبرغان نان بسازه و در عین حال مشکلات را در چند ولسوالی غربی ما ایجاد بکنند. دا په دا سال کې ده چې اوس مهال د بلخ په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. یو 15 کلن ماشوم په کندوز کې د انسان تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه ماشوم چې محمد نومیږي او څه موده مخکې له کندوز ښاره تښتول شوی و بالاخره تېر مازدیګر د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې آزاد او بیرته یې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا دغه پیښې په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي. ولسمشر غني سعودي عربستان ته د رسمي سفر په لړ کې تېر ماښام په بیت الله شریف کې د عمرې حج مراسم پر ځای کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی غني تر هغې وروسته جدي ښار ته ولاړ او ټاکل شوي د نن ورځې په اوږدو کې د حرمین شریفین خادم ملک سلمان بن عبدالعزیز او د دغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره هم جلا جلا کتنې ولري. ولسمشر تېره ورځ د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو رسمي سفر دغه هیواد ته تللی دی. د سویلي سالنګ د نږدې 10 کیلومتره د بیا کریډ کولو چارې تېره ورځ پیل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي دغه سړک چې د سویلي سالنګ د تونل له خولې تر اولنګ سیمې رسیږي د ترانسپورت وزارت له لوري جوړیږي. د سرچینې په وینا که چیرې وارختونه پیل نشي نو دغه سړک به په یوې میاشتې کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. یادو مسؤلینو د دغې لارې له موټر چلوونکو غوښتي چې په یاده سیمه کې نظم مراعات او د موظفینو لارښوونو ته په جدي توګه پام وکړي. او یو کس بهر ته د 3 کیلوګرامه چرسو د لیږد په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دا کس چې 3 کیلوګرامه چرس یې په یوه تبلیغ کې ځای پر ځای کړي و غوښتل یې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د یوې الوتنې له لارې متحده عربي امارات ته ولېږدوي خو تر هغې مخکې تېره ورځ په یاد هوایي ډګر کې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.